په دغه نندارتون کې په شپېتو غرفو کې بیلابیل څیزونه نندارې ته وړاندې شوي چې د نندارتون نیمایي جوړونکي یې نجونې دي. توبه بخشی و سریا دغه نندارتون 2 تنه جوړونکي. بسیار زیاد خوش هستم که در پلوی برادرای خود هستم و ما یک جای یک نمایشگاهی که هستن اینا را برگزار کردیم و امی پروژکتی که داریم اینا را ما به نمایش گذاشتیم. بسیار احساس خوشی میکنم که امی طبقه اوناس ما فعلا اونا هم میتونن یعنی فیصدی بسیار زیادشان حالا یعنی زمینه برشان مساعد شده که اونا بتونن که در تمام دفترها چی دولتی است چی شخصی است اونا بتونن که ایفای وظیفه کنن و آینده خود یعنی بسازن. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم د سوداګرۍ په برخه کې د نجونو ونډه اړینه بولي او وایي د هلکانو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د نجونو ګډون ډیر ضروري دی. د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس محمد په دې اړه وایي سوداګري یا راکړه اقتصادي معیشت د نر او ښځو لپاره مهمه ده، خصوصا هغه نوې ځوانې مېرمنې یا هر څوک چې وي د هغو دپاره هم سوداګري داسې اړینه ده لکه د یو ځوان دپاره چې ده. نو موږ ارزو لرو چې ټوله باید سوداګري ته تشویق کړو. دغه نندارتون چې د یوې ورځې لپاره د یو شمېر افغان محصلینو لخوا او د سوداګرۍ د خونې په همکارۍ جوړ شوی و. د هلکانو او نجونو لخوا پکې جوړې شوې افغاني جامې، سپلۍ، بوټان، خوراکي مواد او یو شمېر نور څیزونه نندارې ته ایښودل شوي وو. ابراهیم صافی، آزادي راډیو، کابل.